أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود د دې ربط مخکې سورۃ سره ده. سورة یونس کې الله عقلی دلایل ذکر کړل د الله ر توحید چې اے خلکو دیو الله بندگی دیو الله اطاعت یو الله لرجو یو الله لرکو سجده پکار ده. عقل دا تقاضا کوي. دی صورت کې الله نقلی دلایل ذکر کړي چې انبیاء دې مضمون د پاره راغلي دي. دویم سورہ یونس کې رد کې الله پاک مشرکین شو هغه عقیده لرله د سفارش شفاعت قهری موږ به د الله په وړاندې بدمعشي زور استعمال کو مقابله وکړو. د دې صورت په اول کې الله ر توحید مضمون راوړي. بدمعشي نه الله ولته نه چلیږي. دریم سورہ یونس کې امر کو په اتباع وحی واتبع ما یوحى الیک. اے نبی تعالی چې کوم شی دی وحی کېږي د تابعداري کوا. دی صورت کې الله خلاصه وحی ذکر کی خالص توحید. سورہ یونس کې ویل چې انسانانو د غیب علم الله لري پټ شینو باندې اپ ویلې. دی مقام کې الله بیان دی کوي د الله نه سیوار په دې خواجه څومره اغه له ګور بالکل سره د غیب علم شته دی نه نفي علم الغیب د غیر الله نه. دا هر صورت به د الله تقریر دی. مقرر شکل یو تقریر کې نه یو خاص هدف لري غرض. دی صورت کې الله درې هدف بیانوي. درې داوی یو دا چې اثبات توحید یک یو دی الله هیڅوک سره شریک نشته. ملائک انسانان پیران مړ ژوندۍ. دویم التجیب بالدعوه الله چې کله قران بیانوي ګورې یریږي بنا سیمنو وي چې رسول مې قتل کی څوک مې ونی شي څوک به دې ملک ترور کې نه دا خو ډیر کلک کتاب دی. ته به دې کلک ودرېږي نو چې سکیږي اب مالک دي قتل له کو زندان دی او قبل له او قبل له. دریم نبی صلی الله علیه وسلم پورا تسلی الله ور کوي پکې غما خلاصه سورۃ اول باب 25 پوری. اول کې الله ترغیب ورکوي قران لا. الله دا قران ډیر جامع کتاب دی. دویم نمبر آیات کې ورته شرف العباده د دې الله نه ثواب چاله ګور سره کته نه کوي ک پیر شیخ دې ک شیخ صاحب دې وستي مرزا الله دا خو ناروا ده. سر چې کته کوي نو صرف او صرف چاله یو الله لا. دریم نمبر آیات کې الله ترغیب ورکوي توحید لا. دې فعلی بیان کی څلورم پوری. پنځم کې الله زجر کی عورت د شرف العلم هیڅ څوک د الله سره په غیب باندې شریک نشي چې پوي شي. شپږم کې رد شرف التصرف هیڅ یو زنده سر نشته انسانانو مگر په الله رزق دی څومره اوچت ذات دی دا. ووم کې بزجر ور کې په انکار د باس بعد الموت. ډیر انسانان دي قیامت نه مني عام لکه دهریان. اتم کې بل راتنه ور کې بدو خبرو باندې او په بدو حالاتو باندې غالبا لسم نمبر آیت پورې انسان نه دی کله وې د عذاب ولنه راشي کله چې مشکل پیرا شنه استعمال پریت کی چې خې کوم نو ایست الله تکبر به کوي بدمعشي کوي
یولس کی بشارت زیره 12 نمبر آیات کې الله تشجیع ذکر کې په بیان د توحید چې او پیغمبره کله چې قران بیان نو ډېر په میړانه د سری په اندازه باندې ګور ورسنه شبکې دیالس به بل رټنا سوال لس کې بل رټنا ور کې په انکار د کتاب دی وای دا قران د الله کلام نه دی غب شپ دی دا شپارس کې تخویف ولس کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی مقصد بیات کی دلیل نقلی اتل سمرات کې والله علت د عذاب بیان کې چې دلیل شي تخفیف اخروی داخل ګول الله دل کړه دروغ وایي کنه الله وایي ما سره شریکان غړي کله ما سره شریک دي شرم کې الله به تخفیف ذکر کوي چې انسانانو د الله نه بچ کېدي نه شي نه هم څو خلاص کوي ورې د سیمینو ور کوي درش کی بشارت چلیرش کی الله تمحید ذکر کې د پاره د ما بعد مقصد بیان دی مثالی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را حدیث کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم بریګی راځي سپینو وخته ولګیدا ابوبکر سره ډیره مینا و د غار ملګری د سفر ملګری د هجرت ملګری د سنگر ملګری د دعوت ملګری ارزه کې بشریک و نبی صلی الله علیه وسلم بکره ملګر لم ویلي وی ګور اسما دا یو دوست ابوبکر د بارک ولی ماته سو خپه کوي هر وخت تاسو سره جنجال کوي دا زما وزیر دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دقیق نظر باندې وکاته دلته وخت سپین شي و سره وګړي ټول دویش وخت سپین و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی یا رسول الله ګیره خو سپین شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي شیبتنی زغ سوره هود سپینګری کړم دا ډېر ګران سورۃ دی کله سوره الحاقه یاد کی کله سوره واقعه ذکر کی کله سوره مرسلات وغیرہ ګران سورۃ دی دا کتاب معنا هاذا کتاب مخکې مبتلا ده دا ډېر درین کتاب دی سپین کتاب دی اوچت کتاب دی احکمت آیاتهم مضبوط دی آیاتونه دا او به بیان کړی شوی دی من لدن حکیم خبیر د جانب دا الله نه حکمتونه والا دی او خبردار دی څه مطلب دا تاسو مخه چې کوم کتاب دی دا اوچت کتاب دی ولی الله یې مې تشریح کړی دا ان شاء الله دی شي تشریح کیندا و څومره قیمتي کتابي او حکمت معنا قطاده سے فرمایي دا ټول مضبوط دي اس باطل پکې نشتا ابو العالیه وی معنا آیاتونه مضبوط دي په امر باندې او پناه تفسیر لاغله ده په وعد او وعید ثواب عقاب عبد الله بن عباس فرمایي او حکمت دا معنا ناسخ نشتا او حکمت دا معنا الله واپس کی جمع کړي شوی دی دغه نور څه به لګ را لګل شوی دی تقریبا درش کال د میشته دوی شروع کی پوره شو فصل دامن بالحلال والحرام حلال و حرام تشریح کړو ثواب و عقاب وعد و وعید من لدن حکیم د جانب دا الله نه حکمتونه والا دی او د قشان خبردار دی خبيرو وسرد شرف العباده دي ته ویل شي جواب سوال اې دي قران مرکزی مسله سره ځکه ډېر خبري قران کې شته شهیدا بنیادی خبره سره ان لا دلته کې عبارت پټ دی الله لئلا تعبدوا شرامد شون و الا الله سوا الله نه انني يقينا ذات سليم داغه خار نذير ير ورکون کې او بشیر نو زیر ورکون کې قران دا موږ لوي رکوع سجده شکوي بس یو الله له وکي بل چاره بندگی ونه کوي وس ترغیب توحید لا دغه خبره د شي کړي دا ان استغفروا
بخنه وغواړي ربکم دخل ربنا به توبه وباسي الیه الله لا بخنه سباره کې وغواړو یو په بار د شرکی یا الله موږ معاف کا دویم هغه ګناهونه چې کوم مخ کې شوي دي ثم توبه کې دا سمک معنا دا واو دی سوال لاله استغفار او توبه کې فرق څه دی دا یو شی دی جواب بخنه وغواړي د الله تعالی نه په جواب باندې به توبه وباسي الله له پزړه باندې یا په طاعت او توحید وز استغفار پیدا واورا یو دا چې الله واست رزق پراخه کی دویم ژوند برخه شي دریم عذاب بدر باندې رانه شي یمتع معنا مزید بدر کی تاسو متعان حسنا مزید کیسا علاج المسمى نیټه معلومه پوری سوره هود 50 کې راشي نوح کې راځي یمتع څه معنا یعمرکم الله بعمر درکی دیم قول علماء ذکر کړی چې مراد دې نه داري دا هغه عفار توفیق بدر کی چې په ایمان الله خوشالي یا قناعت بدر کی تاسو پر موجود باندې چې کوم شی درنه فوت شوی دی پای وخت پکې غیلا علاج مسمى معنا مرګ قیامت جنت داخله دل وس ترغیب اخرت لا ويؤتي وربکی اره خاوند فضل الله فضل او خپل خیر هر خاوند فضل الله فضل معنا خیر والله ورکی فضل معنا جنت فضل معنا توفیق کې څه عمل وس خالد هغه موږ د سره توحید منونه توحید لا بګی شی دی جواب وان تولوا كذا خلق مخواړو فاني يكتاس مخواړو فاني اخاف يقينا زيريګم پتا سو باندې عذاب يوم كبير دا عذاب دا اورج نه چلو یادام قیامت سوګي دینه مراد بدر دی بدر کې الله څخه سخت سزا ورکړه اوی جنرالانه به کې مردار شو اوی قیدین واستخفيف اخروی الى الله خاص الله مرجوكم ساس وفشلا وهو على كل شيء قدير دی الله پر شمانه طاقت والا دی الله مخرب ودرے گئے الله بسره به حساب کتاب کوي دې رچ طاقت ته دی الله یو کسر والله حساب کوي ته بچی دي نشي ورسات زجر دی اسه کې آیات کې رد شرف العلم دی بد نبی صلی الله علیه وسلم سره دښمنی کوله الله یې ګوره صدر باندې پوهیم چې غلط حرکت دي شروعږي یا نبی صلی الله علیه وسلم دعوت کو قران درس دوی عیسی په بل طرف باندې واوخته یره اوس به التناستی دغه بل کار بغیر درسونه نشته الا خبردار انهم یقینن دوی اړی الله اذا پولیسینم صدورهم دغه سرور تفسیر دیو دا منه په دعوت د نبی دویم په کفر باندې دریم سینه چې اړې شمالي دلې نه سلورم حیاءن با صحابه چې جما کوله الله نه حیا کوله بیا هم بستری په حالات کې ځان به شراتاو کو الله یې زخه دی وینم بیرغینا نو استاوس کې ندی چې ځان پټ کې منو د الله یا د رسولنا وصلی د غرمې چې جامع وباسم زدر باندې پوهه الا خبردار حين پاتیم چې داخله ک الله وی تاوی ثيابهم داخل جامع استقشونه کې معنا تاولو يعلم الله تعالی پویږي ما پاس شدي پټیو کار کوي انه علیم بذات الصدور یقینا الله په په خواندانو د شینو ار خبره باندې پوهه ورسات کې رد شرف العلم دا تکمیل لري ما قبل له حاصل بدای اے انسانانو پر دنیا کې څومره مخلوقات دي ټول د رزق ذمہوار څوک دي او الله دی دا رزق چې ورکی خو علم پېښتا نو چې علم شته شرط پټيږي کوم خو الله وی زی
نشته چې وسند سر فی الارض پر اسمکه کې الا الله رزقا مگر په الله رزق دې رزق دا معنا چې دا ژوندې په پات کیږي نور معنا غانه مولا مو کړی دي ويعلم سر جواب سوال چټی دا الله په الله باندې رزق دې خبره په علم کو هغه ور باندې علم یو کبني الله جواب وکړو ويعلم الله تعالی په په زیاد آرام د دې او په زیاد سپارښتنه امانتي مستقر دا معنا د مور رحم مستودع دا معنا د پلار شاه یا بالعکس یزيد آرام او زیاد امانت قبر د پلار په ملا کې د مور په سینه کې چې کومه معنی نه ته جوړيږي الله دا مال معلومه ده چرته چې سملي چرته چې ګرځي داسې مال معلوم دي قبر دې مال معلوم دي معنی چرته بچ کې دي الله نشي بچ کې دي کلن دا ټول شي په کتاب مبین په کتاب کار کړي وزجر په انکار د باس بعد الموت ډیر خلکو ویلي په مړه قیامت نشته الله جواب وکړو چې انسانانو د اسمکو اسمانونو باندې او د عرش باندې د الله اختیار او طاقت شته سره کمزوري بدن باندې د الله طاقت نه ضروري وهو الذي الله ذات دې خلق السماوات والارض في 6 ايام چې د پیدا کړی اسمانونو او زمکه په اندازه شپږ ورځو وکانه عرشه عرش الله على الماء فوبو باندې اول وخت کې سوره بقره کې ابن کثیر په حواله موږ ذکر کړو بعد شو ګرته اوچت شو اسمان او غرونه ليبلوکم دامن چې الله تاسو زمې کړه راولي اې دې تعلق تر خلقه پورې دی یا چا وی دې تعلق راغی تر الله رزقا پورې سوره ملک سوره کاف کې عمرش ازمیک څه کوي ايكم کم یو دي تاسو چې احسن عمل ډیر کړي په بار د عمل دې سمانا خدي عمل قرطبي لیکي قطاده یاتم عقلا چې عقل پورا دی حسن بصری وی چې اسحد په دنیا څوک په دنیا کې زائد دی ضحاک معنا کړی دا اکثر ذکرن څوک ډیر ذکر څوک الله یادای مقاتل معنا کوي اتقال الله څوک الله نړۍ ریږي عبد الله بن عباس وی چې عمل بطاعت الله څوک الله عمل کوي دي شونه ویل چې اکثر دې توجه کوي الله تعالی د شنو وی چې سور رکعات مجدي کړي احسن لك عملك خو خي وکا سمو شر ور ماشاء الله رکعات وکړي شل لګا په شل منټو کې دی لسه ضرورت دی شلو خبرې کیفیت معنی شکر والا ال تتابسي پیشنه مې راولېږي احسن ویلي فضل ابن عاص چا پښتنه وکړه چې احسن سمانه قال ان يكون الاخلاص والاصواب عمل بخي کیږي د الله لپاره او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې برابر کوم عمل چې د الله لپاره نه ریایي یا کوم عمل پای کې د رسول الله طریقه نه حقیقتا الله سره منی نه بدعت ته راځي به سوال لري چې انسان بکره نیک عمل شي احسن عمله دا خدای چا خواهش ني یو وایي زه نیک عمل شم کیسه عمل زمانہ صادر شي بل زمانہ د ټور نمخ کې اول د الله په ذات باندې ایمان لري تیم د الله په قیامت باندې ایمان لري دریم د الله د عظمت عقیده ولري څلورم د چار امت زمنه متاثر کېږي نه پنځم هغه اسباب استعمال او چې عمل په قبلېږي شپږم هغه اسباب استعمال او چې ورسته وشاړي ووم د الله سره مینه کوا اتم د قران او سنت مطالعه نهم جهاد کوا لسم ارج کی کنیات کوا یو لسم کوشش کو چې عمل پټ کړي احسن عملا والزجر ولئن قلت وكتو انكم يقينا تصبر اوچت کړي شي من بعد الموت ورسې دې مرغنا خمخوي الذين انسانان کفروا شي کفر کړي دي ان حسن دا خبر الا سير مبين مگر دروغ کارا قیامت چرته دي دا غب شپ دي چې د خلکو شروع کړي قران کې الله ډېر عقلي دلیل دی ذکر کوي کله کله دا وایي اے انسانانو نوې پیدا مې کړې نو اې دوباره وستاسو پیدائش باندې قادر نو
اول چې الله قادر دی دوباره خامخا دی کله باران وشي لاندې زمیدار دانه کړلې شنه تیغونه دا دانې الله رو باسي دا شنه تیغونه دی و چې دانې نه چاره وېستو الله موږ هم دا و چې ډوکی الله را جوړ کی کله چې انسانانو سورې صفات کې اسمانونو غرونه طاقت په دې باندې ما طاقت دینو اے پرې کمزوري بدن باندې ما طاقت نه کله الله عادل دی عادل دار جنتی جنت لبوجي جهنم لغو کله چې قیامت راشي کله الله رحیم دی رحم د الله دنیا کې نشات دی تر څو چې آخرت مستر نه پراخ رحم دی دغه نشي بندې دی هغه کله وی دامه کې قومونه مې الله برباد کړ دلیل لبدی چې هغه مې برباد کړ چې قیامت مراولم ورسات کله او زجر ورکی په بد احوال کله موږ دا قیامت الله ورستګو یو دم دوی چیږي جوړیږي ولی نه راځي دا قیامت کو نشتري دا محمد دروغ وای دا خبره دا واغه ولا انه کچرته ورستګو موږ انهم العذاب د دین عذاب الامه تر یوم دی معلومه خامخاوي استهزان ما يحبسوا لك څنګه عذاب نه راځي محمد نسب ویلي عذاب دي شو دا ولې راځي نه جواب الا خبردار یوم پاورز باندې اتیم شراب شیدویلا لیس نبی ګرځیدل د عذابانهم د دوینا وحاقو غیرب واشی به بده معنی ما کان به ساجون عذاب دا غڅ شو دی پر ټوخی کړي لري الله ګوربا پین شي بچی و زجر په عینا دی ولا ان ذقنا الله کوم وسکو انسان له خپل طرف نه رحمت به تلریکو منه ددنا انه یقینا دای نو مې دا نه شکر اوس دا منځل کې کفور په سبب باندې ای الله ما سره بد وکړو دی وکړو واغه اوس بل زجر ولئن ازقناه الله کوسکو دلته موږ نعمتنا صحت ورکو پراخي ورسره zarar نه مسد وشي دل راغلي نو خامخاوي ذهب السيئات الله تکلیفون عن نسمانا سمانه شرکی اعمال مې وکړه د غیر الله په نامه من نظر نه وکړه عمل لا مصیبت لاړو یزما په تدبیر کنا انه یقینا دا چې الله ویلوي کوي او فخور اسی دوزنده په لوی صفاتونه کوي اوس سایت کوم بشارت حاصل بدای چې انسانانو صبر کوي تاسو نیک عمل کې عمل وکړي د قران او سنت برابر الا الذين مگر هغه انسانان صبرو چې صبر کړي دي وعملوا الصالحات وعمل کړي د قران او سنت برابر اولئک الله دې انسانانو لبکنه د اجر کبیر لوی اجر دی عمل صالح سمانا کوم عمل چې قران او سنت برابرۍ کل عمل وافق الكتاب والسنه عمل صالح دې نه شو چې پلانې سی وی دا ډېر عمل دی شرع جایز کړي شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي پای کې کم او کیف معلومي اندازې معلومه طریقه اجر کبیر قتاده رضی الله عنه فرمایي ودا کنه د جنت نه معنا د شي انسانان والله جنت لور داخل کی ال تولا ودا وشيږي مخکې ورته ویل مغفرت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دویم نمبر د سورہ ہود کې الله رد شرک العبادت کې الله تعبدوا الا الله او اصل کې دا جواب د سوالو د قران کریم مرکزی بنیادی مسله کومه ودا د یو الله اطاعت دین ورسره به دریم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکي توحید لا مقصد دا و چې انسانانو په صدق باندې د الله نه بخنه وغواړي کیسه ژوند بل الله درکې پنځم کې بیرت د شرک فی العلم او دې کې مقصد د نبی صلی الله علیه وسلم دشمنانو لې روا
شپږم نمبر آیت کې بیا رد د شرک په تصرف وشو چې اے خلکو دا څومره مخلوقات چې په دې ځمکه کې وشيږي د ټول د رزق مسله الله سره ده په زیات آرام او په زیات امانت هم الله پوهه دی وم نمبر آیت کې الله زجر ورکړي په انکار د بعث بعد الموت چې ډېر د انسانان شتري چې تکل غل اوي ورځ بر اخر د قبرونو د الله مخ له ودرېږي نو به دې شوي چې ان هاذا الا سحر مبين او خالص دروغ دي څوک راغلي دي د اتم نمبر آیت نو تر لسم نمبر آیت پوری الله رټنه ورکړه د دې انسانانو په دې بدو ویناګانو باندې او په دې بدو اعمالو باندې یو لسم نمبر آیت کې الله به بشارت او زیره ورکړي په دې طریقه چې کوم انسانان صبر کوي د ظالمانو د خبرو مقابل کې او عمل کوي د قران او سنت برابر خاص کر د قیامت عقیده ساتي دوی الله بخنه ده دولسم نمبر آیت کې الله تشجیع ورکی نبی صلی الله علیه وسلم بیان د توحید چې اے نبی د ارشا فرمایشونه مو منه اخو دنیا ده یو سړی به یو خبر وکي او بل وکي ته شي د خلکو د وجنه عمل پرې دین به کار نه کیږي بل کار به جاری ساتي د دې ټول اعتراضونه الله به بيځي دي دیر لسم نمبر آیت کې الله رټنه ورګي په انکار د قران نه ټیک د قران د الله کلام نه مني بس د غزو د میدان الله وراوړي له سورته بعاش سورین پنځلس کې بعد زجر ورټنه ورګي په انکار د کتاب چې ډېر دي چې انسانان شته دنیا کې عمل کې او مقصد پرې باندې دا چې دنیا د ژوند برابر کو وزینت او ډول صلی الله آخرت کې به هیڅ عمل نه وي هیڅ بدلا ولسم نمبر آیت کې الله نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورګي چې اے نبی هیڅ خفغان ته مګه استاد سره ښکار دلیل لري قران چا چې دین انکار وکړو د دې انسان زبوري اتل سنن سی والله علت د عذاب ذکر کی مقصد پرې کی تخفیف اخروی حاصل بده ایش داخله الله ور لاړل الکولی یسدون خلق بندي ان سبیل الله القران نا ویدل مورزي ويبغونها عوجا دي بني ترازن کوي وهم بالاخره هم کافرون الله قیامت نمني څومره لوی نقصان لري بیش چلم نمبر آیت نا دویش پوری تخفیف یرا ډیر د شي بدمعشان شته الله شدل د بدمعشي کې خمونه نشي بچ کېږي دریش کې الله به بشارت وزیره ورکی چلیرش کې الله تمهید کړي د ورسنۍ خبره ده پاره نوح علیہ السلام دعوت کړي دي هود علیہ السلام دعوت کړي لوط علیہ السلام دعوت کړي شعیب علیہ السلام دعوت کړي موسی علیہ السلام دعوت کړي شاه چې ندي مری نو صلی الله علیه قوم برباد شوی عربته مایت مخ سرداري اتم نهم لسم کې دي خراب صفاتونه ذکر کړو په دې طریقه باندې شکل انسان له مشکل ورشيږي او بیا الله راحت ورکم ودا خو ما خپل تدبیر دا خو شرکی اعمال و دې کې د الله څخه حق دی دې کې د الله څخه کار دی مومن سره تبان خپکیږي الله باندې دا پرد باندې نو اوس یو لس کې ویل شي انسانانو صبر وکوي
حدیث کې راځي موسی عليه السلام الله له ویلي الله دا خلک ما پسې خبرې کوي په صبر کوا دا خلک ما پسې لګېدي الا الذين مگر اغه انسانان صبروا چې صبر کړي دي او عمل الصالحات او عمل کړي د قران او حديث برابر عمل صالح دا معنا چې کله انسان نه مصیبت راشي نو صبر کوي او چې راحت راشي الله له منسوبي اولئک الله دې دو صفاتن والا لهم مغفرة دوی له بخنه دا او اجر کبیر او ډیر لوی اجر دې کوم کمه زیته ته شوي الله یې معاف وکم جنت بورکم کبیر ورو سات کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی بیان د توحید حاصل دادې کله داخله ته باندې اعتراضونه کوي شرط د مالداري بنگله دي استا ته دوی بنگلو سره ټول تعلق مړ ته بنگله نه لري ته غریبي ملګری دي غریبانان دي الله دې خلکو دې خبرو د وجنه کار مپریدا تاسو سره قران دې خپل کار جاری ساته دا خو خلک دې قسمه خبرې کوي رب تمداري یول سمرات کې الله صبر د مؤمنانو ذکر کې او صبر د محمد صلی الله علیه وسلم الله بیانې نبی صلی الله علیه وسلم الله دې صابرو فلعلک معنا آیات د لفظ لعل راغله دې جانبنا دویم قول دا چې تبعید د پار راځي دریم قول علماء ذکر کړی چې دا استفهام انکاری دی معنا د شکار نه دی پکار څه مطلب داخله کته له وې موسی خبره نه منو بنگله نه لري ستا سره ملائک نشتا مالدار نه په دې خبره الله د چانه متاثر نه شي چې خپل کار پرې دي چې رښتیا مزه بنگله نه لرم نو زما څه نه الله کار جاری ساته کار فرام بیانوا فلعلک آیات شری تارغون په خریدون کې بعض ما یوحى الیک بعض سجتا له وحی کې دي شي شی له ویل شي قران دا بللو نه کوي و سوال راغی دا نبی صلی الله علیه وسلم ورې خبر کېدو جواب او دعا خون کې معنا دا و اجلیه ده تنګيږي به د دې پرې خبر باندې صدر کا ساده زړه تنګ شي انسان دی نبی صلی الله علیه وسلم ورې څه کوم دا خلق څه کوي زړه په څه خبره تنګي ان یقولوا بده وجماندی چې دا مخالفین وی لولا انزل علیه کنز ولن نشناجر دی محمد صلی الله علیه وسلم د خزانه تو غریب دی خزانه درش رسول الله به څخه چې زګره د عقیده مسله ته شیخوم د قیامت د جنت او د الله څومره قیمتي خبره ده څومره اوچته خبره ده د خلکو سره د خپل بنگلو غم دی خزانو غم دی او جاء یا ولن راجی معهود د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملکون یو ملکهم وی سید استا ګارد سره حفاظت د پاره ملائک باید راشي انما سره جواب انما انت نذير يقينا تير والای والله على كل شيء وكيل الله پارشمانه حافظ دی وکیل معنا حافظ وکیل معنا شهید استاکار قران بیانول دي کې رشاد اعتراضون الله متاثر نشي چې بنگلشته او بنگل نشته بنگلیش تر زما څه کار دی زما کار د قران سره دی ډیر په پورا میړانو شهامت باندې الله تشریح کوي ورسات او زجر دی خلق ویلي چې نبی دا قران د ځانه جوړ کړی دی دروغجن دی جواب قانون دا دی انسان د انسان مقابله کوي الله اراشی د دې قران په مقابل کې بل صورت راوړی
هر کله مشرانو نو معلومه ده چې دا افترا نه ده بلکې دا چا خبره ده د یو الله. ام یقولون بلکې داخله کوئی ان افتراه نبی دا رضانه جوړ کړي لري. قل ورته فتراوړې بعشر سؤال لسورتنا مثله بمثل القرآن مفترات د ځانه جوړ شي. سوال سورې یونس کې ویل یو راوړه دلته ویل سره راوړه دا تعرض دی. یو جواب دار چې الته مقابله د احکام وانه یو صورت هم به کافی دی. دلته ډېر احکامات الله تشریع کړل د هر حکم د پاره بزان رضان الله راوړي. مقابله خو آسان نه ده. دویم قول لري عرب لس قومونه الله دې قوم بسره راوړي سي. دریم قول دا دیجه پورې له سورتونو تشریح شوی دي نو معنا د اریو سورت په سر باندې یو راوړی او چیلنج ورکې میداني. الله ډېر غیرتی دی. حاصل دا څومره ملګری انډیوالان شلري الله دې غزو د میدان زي لاسم خلاص راشي ودعو منا روبلای څومره مو چې طاقت من دون الله سوا الله نه ان کنتم صادقین کوي رښتینی پر خپل دعوه کې راوړی دا مليانم. شعراء عرب ورسات او جواب کله چې تاسو د رسول الله مقابله ونکړه دینه معلومه ده شو چې دا چا کتاب دی دا الله منلی پکار دی. کله خلکو جواب ونکړي لكم تاسو لا فعلم فشيء انما انزل بعلم الله یقینا دا نازل شوی دی د الله په علم باندې. علم الله سمانا امام علوسی روح المانی کې د روایت په تشریح کې هم د قمانا کړی دا څلور تفسیر دی. بعلم الله معنا الله دا ډېر فصاحت او بلاغت باندې مشتمل کړي. بعلم الله دا معنا ده الله لپاره و چې دی اهل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بعلم الله دا معنا د شیطانانو نه ساتره. بعلم الله دا معنا ټول انسانیت له یو قسم پیدا پرته ده. وان لا اله الا هو دا عتب دی په انما انزل باندې یا عتب دی په علم الله. اصل کې جواب د سوال دی د دې قران مرکزی مسله بچي جواب خالص توحید دی والله بندگی. وان لا اله الا هو و دې خلق لا شنشره حقدار د بندګۍ سوا دا غنا. فهل انتم مسلمون ایتاس منقادی الله لرا اسلموا تسلیم شي الله وای. ورسات کی زجر په انکار د کتاب رب داري الت انکار د قران نه بیان کې دل طریقې علت بیانې دنیا په الله ویل کې دي داخله قران لایس ګورم نه چې قران هم شریو کنه مال ګټلې بنگلې جوړولې باغونه جوړولې دې سرویس من کار دی. الله وی بدله به درکم دنیا کې کنه. من کان یرید الحیات الدنیا سو چې اراده لري په خپل عمل د ژوند د دنیا. من کان یرید بعمله سو چې اراده لري په خپل عمل باندې د دنیا د ژوند وزینت او د ډول. سورې بنی اسرائیل اتلس کې ممرش نوفدا منم فرور کو الیهم ذلر اعمالهم ذی عملنا بدل عملنا ذی فی عبدی کی وهم فی لا یبخسون الله دوی له هیڅ نقصان ورنکړي شي. لیکن قران کې الله فرمایي زه چاله دنیا وغواړم ورکومه چاله شونه غواړم نه ورکوم. عبد الله بن مسعود هم دا ویلي دنیا الله دوست دشمن دواړو لور کوي. هر چې دین او اخلاق د دوستانو لا شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي حاصل دار
چا چې آخرت مقصد وګرځو دنیا دې لاره کې دا خو چا چې دنیا مقصد وګرځو نو آخرت لاړو دنیا کې دې الله ورنکي والله څو اعتراض نشي کولای چې ورې زه غریب پیدا کړم ورو ساعت کې تخویف دی دې ته ویل شي بیان د نتیجې درې څه مطلب د دنیا بچي به الله یور لږی کنه اولئک الذین لا اذا انسانان ليس لهم في الاخره شنشد الى الاخره الا النار ومغرور ور سمانا امیش به وشيږي تخلید النار ور خاصم دلته الکه دغه بکره د دین کارم کو دنیا کی جواب حبتا برباد دی ما سنوا غشې چې کمی کړي دی فیا په دې دنیا کې به پیدې دی ما کانو یعملون هغه عمل چې کړي دی همیشه باطل لمنه به پیدې ورسا کې تسلی رب داري مخکې آیتونه کې الله د دنیا فرستو حال بیان کوي چې دنیا بس روان دی دنیا او دنیا او دنیا وصلا دیندار یاد عجیب ژوند دی الله د دنیا څوک د قران زامن اسلام زامن د رسول الله زامن څوک د دنیا زامن زام بدی خراړوي افمن کان علی بینه آیا هر غسو شوی په کار دلیل من ربه د رب د نخوانا دلته عبارت ته کمن یرید زینت هذه الدنیا آیا دا پشان د هغه چا دی چې دنیا غواړي څه مطلب یو سړی دی قران سره دی د رسول الله سنت سره دی احادیث بل صرف دنیا غواړي سمو خیال لې چې دا دواړه برابر دي ندي برابر علی بینه سمانا نبی علی بینه معنا قران علی بینه معنا بیان علی بینه معنا دین علی بینه معنا فطرت ويتلوه دیګه دوه قرات دي یو یتلو کی معنا د قرات هو زمير راځي کنه بلا شاهد کې به مراد جبريل له یا علي صاحب دی یا د نبی صلی الله علیه وسلم جبر یا رسول الله دی انجیل له یا د نبی سورته یتلو کله معنا د تابعین هو زمير راځي قرآن لا منه زمير به راځي الله نبی وبینه لا نو معنا دا ويتلوه الله وتعبير دې قران شاهد یو بیانون کې منه د الله د قران قران د معمولی کتاب نه دی مخکې څومره کتابونه شراغلي دي تورات دی انجیل له انبیاء دي ټول د قران په تایید کې ولاړ دي یا قرأت کې د باندې جبريل منه د الله د قران وز دلیل نقلی جواب سوال دوی ویل موږ دا قران نه منو ولی ودا نه ویني خبره راوړي جواب د دې قران نه مخکي بل یو کتاب راغله تورات داغه د دوړو مضمون یو دی خلقو د یو الله اطاعت یو الله بندگی یو الله له رکوع سجدا نو سمو خیال له چې قران مضمون نه ویری کدا زړه خبره ده ومن قبله يا الله مخيدي قران نه کتاب موسی عليه السلام کتاب ده اماما ورحمه ام امامو ام رحمتو امام سمانا كل من يقتدى به هغه څوک چې هغه بس خلق رواني امامت درې تورات راغله په عقیده کې رحمت عمل کې نو اولئک الله د انسانان شری دین مراد رسول الله ملګری دویم د موسی علی السلام ملګری دریم نفس اهل حق یؤمنون به ایمان لري پر قران باندې ومن یکفر شاش انکار کو به په دې باندې من الاحزاب د دې ډارونه فنار داور چې الله وی زید وعده د دوی دې موعده دې موعد دې من الاحزاب کی اشاره ده دیلا
د قران سره الله دښمنی کوونکي ډیر خلک دي يهود دي نصارا دي دغه اولاد اوس نبی له تسلی ورکړي فلا تقوم کېګا په شک منه د قران نه انه یقینا دا وعده د الله او دا قران او شاهد حق دی من ربک سعد دی ربنا دا حق دی ولكن اکثر الناس لا يؤمنون اکثر خلک ایمان نه وروړي د زد د وجنه څه مطلب ډیر د خلک شتا حدیث د نبی ورته معلوم دی قران ورته معلوم دی د حق پرستو حقانیت ورته معلوم دی خو زد کی راغلی دی یره څه وکړو کوم له پته راځي دا صحیح عمل دی قران باندې ثابت دی حدیث باندې ثابت دی الله وسیله ذکر کې د عذاب مقصد به تخفیف اخروی دی د شي انسانان الله اور لبوسم چې تعالی حق معلوم دی نه مني ومن ازلم څوک دی غړ ظالم ممن افترا دا غشانا چې تړي علی الله په الله باندې دروغه اولئک الله داخل به پیش کړي شاله ربهم په خپل ربانی د پاره د حساب کتاب یو رسول مجهول ویلي استغفر خيو کني الله مال برازي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لکه چيلي بچي چې ولاړي هر سړی بد الله مخله ودرېګو رپیږي بندسي امام قرطبي لګي په ورځ قیامت چې کوم ګار د الله دی ملائکه دومره سخت بیتونه دي سخت بدنونه دي چې د دې وګدواله لنواله پشاند مشرق او مغرب دي وګوي ابن ابي حاتم فرمایي کله چې الله امر وکړي چې خضوع وي نسی د دې انسان په شاوې زره ملائکه راوچي اوی زره د الله ګار ده الله یعلی ربهم دوی غواړي کنه غواړي اسما مخله برایي بغیر ترجمان نه سوره کاف اتسلوي کومرش ويقول الاشهاد نو بوي گواهان اشهاد سوره نور چلیریش سوره یاسین 15 پېتا سوره کاف یوش سوره بقره او سوره درې سوره نحل سلوراتیا سوره نساء او سلوي دي ټول کې با شهادت ذکر شي څوک ته مراد دي سفیان و امام ملائک مراد دي دوحاق د آیت په تشریح کې لګي چې الاشهاد مراد الله رسولان دوی بسوي هؤلاء الذين داغ انسانان دي چې دروغ ویل دي علی ربهم بخبر ربا خبردار لعنت الله علی الظالمین د الله تعالی لعنت دې پر ظالمانو ملائک بو الله دا ست دشمنان دي دی قران نه منو کله به دا دروغجن کتاب دی کله به نبی صلی الله علیه وسلم بارک وی دا ساحر دی کله به یوسف علیه کربل وش دریسی بتنه واوري سوره عرب 15 کې مرাজি الذين غ انسانان دی الله وی چې خلق بن کړي دي ان سبیل الله د الله دلاره یا خلق بندي سوت کې لازمي معنا ده خپل مخاړي د سره وی منونه ويبغونها لټي دي لای وجن کوغواله اې دې څلور تفسیر دي د خلکو دماغ پر قران او سنت بدګمانه کیږي ګوره ډیر مسائل قران کې نشته پلانې مثلا نشه پلانې دا الله ویلي ظالم دی يبغونها عوجا دامنه د قران په مقابل کې خپل زور استعمالي ټول طاقت يبغونها عوجا دامنه الله په قران مظلمو کې وکړ دا چې کله قران راغلی وي تاسو غاړه ور کړې وي په سر سترګم الله دا مشي کړې خپل کړې وي دا اوس مو قانون دی څلورم قول لا دی ويبغونها عوجا دامنه د قران چې کوم تصویر دی الله یې هغه پیش کوي بل پیش کوي بدعت قران یو رقم روان دی لاړ شي بل وهم د انسانان چې بل اخرته پرزو سنې باندې الله هم کافرون انکار کوي ظالم ذکر خلک بن کړي یو ظالم ذکر اعتراض کړي په قران او سنت وا ظالم ذکر کفر وکي
ورساګه تخویف اصل کې آیات کې دوه خبرو له اشاره یو دی ویل چې مونږ چاله کې لرو مړ د الله مقابله کې بخبره مقابله استعمال کو ځامتي بچ الله یا ست نش کې ده دویم دی ویل چې مونږ د الله نه شوار بل چا په نامه ډېر نظرانه کړي قرباني کړي معبود مرته ویلې چا يهود له معبود ویلې چا نه سوارو له ویلې چا طاغوت لا د الله نو دومره نه ریږي لکه يهود نه سواراونه دوبم خلاصي کنه یو ناټو اتحاد لري الله ويا ساتي وما كان لهم من دون الله من اولياء زما مخل الله هیڅوګم بیان ته بد ماشي نشي کولای اولئک د مخي صفاتونو والا شي لم يكن الله يندي بچکیدون کې فل ارض پرېزما کې د الله نام اوس وبچي ډېر انسانان دا وایي کړي یو ملک شراته شي سبل ملک له وتکتي څوک وایي را دې ملک جنجال جوړ شنو بل ولار شي څوک چاله ای ملک جنجال جوړ شي دې ملک لاړ شي او به تختول دا څوک په ویګه تکته څوک په خو باندې تکته الله یې نشي بچ کړي گیر شوی اوس دوی ویل ازمو معبودان څه شول وما كان لهم الله ينذ مناسب دوی نشته نبي دویلا من دون الله سوا الله انا من اولیاء نور مددګاران نور حاجت روا نور معبودان چي بیره شي د الله مخ له ودرېږي دی وی خبره پښتنه وږي شي الله دی خلکو موږ لړا مدد شوي دي کوئی کړي سجده کړي نن به معاف کړي کنه معاف کړي مقابله له ودرېګا بلکې د چن بکړي شي لهم العذاب او د خلکو العذاب ما كانوا يستطيعون الله طاقت نه لرو دغه کې خودلو حق لا وما كانوا يبصرون ان حق قتلوا كانوا کی زمير راځي کوي کفار او بوتانو له چا به ورته حق بیان کوي ير ویلري کړه چا به ورته حق پیش کړي نه به کاته سوره ملک براشي داخله به وي کزمون دماغ کار کول یا مسترګو یا مزړو نن ممور والا کې نه وي دا خو من قران له سره التفات نه کوو ورو ساعت اوس نتیجه اولئک الذین الله اذا انسانان دی خسران فسهم شتاوان کې اور زول ځانون خپل ودل لورک بشي عنهم دوینه ما کانوا یفترون اڅ شدید ځان جوړ کړي ارسبتی ورش دله کې معنا د فقدا معنا مراد معبود دوی چې د الله نه سوار بل چا بندگی کړي هغه ورک شو دله کې معنا د نشری او معنا مراد قصي د شرک د اثبات لپاره به ډېر قصې جوړې کړي وي الله ټولې دې یاد وته دا خو د رښتیا میدان دی الته اوس غب شپ شلېږي نه تعویل ماویلې الته قرآن او سنت د موافق شې دنیا کې عمل کړي دا به کامیابی لا جرم اوس تاکید سبيو خلیل لکی لا جرم معنا حقا یقیني ده دویم تفسیر به خلیل کړي معنا ده لا بد لا محاله ضروری زجاج دا معنا کړي لا صدفا ولا منع نته ګرځیدل شي نته معنا کېدل شي مختلف لغات به دې کې راغلي لا جرم او لا جرم لا جرم معنا خامخا انهم في الاخره يقينا داخل پورزو سنه کې هم الاکثرون هم دوی تاوانین دي پورا تاوانه وکي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجانب مقابل لزيري چا چې ایمان راوړو په توحید عمل وکړي د سنت برابر معنا دا چې قیامت شاد الله مخله بودريګو د قران او سنت تابعداري په کار ده د حق او ریدل په کار دي حق کې نظر بندول په کار دي اگر ګرا سړی ذمہ دار دی ډرایور دی خو چونکی مسله د قران او سنت برابر ده زبې منم زد منه کوم
د دې خلکو سره نتیجه ده ان الذين يقيننا انساننا منوش ایمان راوړ د توحید او عمل الصالحات عمل او کې د قران او سنت برابر عمل صالح د امانه د قران او حديث برابر عمل واخبطوا عاجزي وکړه الى رب خپل رب لا سوره حج کې مبرش اخبطوا کی څلور تفسیر دي قطاده وی تواضع عاجزي وکړه امام مجاهد وی اطاعوا خبره ومن الله عبد الله بن عباس فرمایي اخبط دا منا انا بو چې چرته حق یا تګریزي نشینو چې دا حدیث ګورز موږ مسلک نه روا مخالف زمونږ دی عالم مخالف زما د شیخ او پیر مخالف نه حق پسې بګرځي څلورم دا منا اخلصو نو اولئک الله د انسانان چې اصحاب الجنه قوندان د جنت دی هم فی خالدون دوی پای کې همیشه ورسا کې تمهید د پاره د مابعد او تعلق تر دوه جماعتو پوری لري حاصل دی یو سړی وړاندې او بل بنا یو کون دی یو وګونه کار کوي اې دا دواړه برابر دي مشرک او مسلمان الله نه دی برابر یو د قران او سنت په روان دي او بل سره تعویل ما ویلې لکه څنګه چړون او بنا کون او غیر کون نه دي برابر مشرک او د ابل الله نه دي برابر مثل الفريقين مثال د دې دوه ډلو چې حزب الله او بل حزب الشیطان دي کل اعمى والاسمع الله په شان دړاندو کانو والبصير په شان دریدون کې والسميع او ریدون کې لب نشه مرتب اعمى سره بصیر لګي او سم سره سميع آیا دا دوه برابر دي مثلا په مثال او صفت کې نه افلا تذکرون الله دمر نصیحت نه علی مشرک موحد الله نه دی برابر دي جنو سوز دویم باب یو سل دول سمبرایت پوری دی کې به دلیل نقلی ذکر کې نبی علیہ السلام ناول شپږش کې برات د شرف العباده الله تعبدو ویش کې بر قوم جواب یو دا چې ته بشر نه یې دویم تاسو صحابه دي رسولان دي نعوذ بالله من ذلک دریم ته هم باندې بهتر نه یې څلورم نوح علیہ السلام له مړه ته دروغ جنې موږ سامنونه اتیش کې الله جواب وکي داو نیش کې بیان د نفر تمعي وکي اصل کې دام جواب د سوال چې داخله کې دي چې د نوح علی السلام خبره نه منله پیسې غوښتي په دعوت نه حق پرس الله په دعوت مال لګي په دعوت نه راټولي دیر شو جواب د دې چې زوره مالدار نه يم ځکه خزانه الله سره دي په غیب نه پويګم دو دیرش کې به د قوم اعتراض ذکر کې پدمانه او طلب د عذاب نوح علی السلام له مړ ډیر مګړېګا دماغ دې منګلرو خړ لاس ته اخلاص را ولا عذاب دیر دیرش کې به جواب عذاب چې راولي تاسو الله راولي د علم خمانه نشته دین اور سویلې تا مړ د ځان خبرې جوړې کړې دي جواب دار کما جوړ کړی نو ګناه پماده و دیرش کې اسباب د نجات ذکر کړي دین اور سبب بیان د عذاب هغه څلويک پوری یو سلوي کې بل آداب ذکر کړي د استعمال د کشته رسورلې عذاب چې راشنه ټول به برباد شي سوا دا غشان چې الله بچ کړي دنو علي السلام به دعا مبارک بچي کې دی جواب عرب تمداري مخ ویلي فريقين دلته دا دوه فريق له عليه السلام وخت کې موجود وو چا منل کول او چا نه کول ولقد ارسلنا يقينا من لګله نوح عليه السلام الى قومه خپل قوم ته سی ویلی انی یقینا زشیم لکم تاسو لنذیر مبین ير ورکون کې مخارا شپ نکو صفا خبره ده
آیات دلیل پدې چې دین د اسلام رسول الله فرمایي لیلها کنهارها شپه هم د شدل کورس دانش ویل چې ګوره دا مسله قران کې نشته حدیث کې نشته رسول الله د شدین موږ راوړل چې د شپم په شان د ورځ دارو څه مخېل نه ورځ دا چې د شپم په شان د ورځ ای شی پټ پات کې دی شي ارڅ مسله ذکر ده ارڅ ورسته آیات کې رد شرف العباده اصل کې جواب د سوال دی خلکو ویلې چې مړه مقصد دې څه دی څه لړاغلې جواب څومره اقسام د بندګۍ چې دي دا په ټول راواله یوازې چا پورې به خاص کوي الله پورې رکوع الله له کوي سجده الله له کوي رحمت شب الله له وي قانون بد الله منه نظر نیاز بد الله په نامه کوي په دې مضمون زرا غلې الله تعبدو تاسو برا مدد شنوي الله سوا الله نه يرمس ان اخاف عليكم يقينا زيركم فتاسو من عذاب يوم اليم دا عذاب دا غورج چې درناک دا کوم منو توحید ګوره ګیریږي به قوم به شوي ترازونه وکړه بلکې درې څلور یو دا چې ته بشري دویم تاسو صحابه چې رسولان دي دریم ته موږ باندې بهتر نه وي څلورم مړ وي ته دروغجن زور کېږي ثم سغی ترازونه فقال الملأ سورې مومنون سلیریش کې عمرش نو ویری دې ډک مالدارانو ملک کې معنا دا ډک اکثر مقابله دا مالدار کوي الذين انسانان الله كفروا من قومه شغوا کافر د قومنا کفر او مالداری چې جمع شنو بیا غصه بغاوت کیږي من قومه لفظ کې اشاره وکړه چې دومره به همت و دا غصه خپل قومي وو په کار دا چې دا مو منلې وي دې قوم څو ویلي ما نراکا موږ نه ګورو تا الا بشرا مثلنا مگر ته یو بشری زمو غوندې بللنم دا وایي چې ګوره پیغمبر نور دی بشر نه دی د بشریت نه انکار خو اولم کفار وکړي دي یو اعتراض دا وز کافرانو عادت بیانې وما نراکم نغور تعالی راغی نغور تعالی چې ساته ویداری کړي الا الذين مگر هغه انسانانو هم ارازلنا چې هغه رسولان زمونږ دي دستا صحابه ډېر بیوقوف انسانان دي به شرف خلک دي رسولان دي دا رسولان اوسم شیګان دا وی روافض دلیل لبدی چې بم دې خبره باندې داخله د ایمان نخلاص دوی د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری رسولان دي بیوقوف دي قمقل ویدا بعض رئیس منا سرسریز نظر والا دي سیاست نه پوهیږي رسره دریم وما نرى من نغور لكم تاسل علينا فمن بني من فضل صغر والي نوح عليه السلام له تسبح تري تو خو شينا سلورم بلکې مون ګمان کو پتا شو باندې کاذبین د دروغجنو ضرور اعتراضونه په وکړه ارازونه نه معنا ستاره ملګری رزلی چا ویلې ودا شو هغه انسانانو ټغری وغیرہ دای جوړولې په دې مناسبت ورته نسبت وکي لیکن دا خبره غلطه ده ظاهر دا من فقیران دي ضعفا دي د هرقل بادشاہ ابو سفیان لویلی و کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم خط وروړو تحیت الکلبی یو ګرځي په دې علاقه کې څوک عربان شاه ابو سفیان موږ بوتلو لست پوښتنه دې کړو حدیث بخاری کې راځي او سیرت درسونه کې ویل شوی دي یوه ته دا ویلي درې محمد ملګری غریبانان دي کمالداران او اکثر غریبانان بس ودا د اخر زمانه د نبی علامه ده دین باندې غریبانان ځان وژني د قوم اوس د نوح علی السلام جواب قوم لا قال يا قومي نوې ویری یا قوم زما رايتم مثلارا کمالا ان كنت على بينه کزوم په کار دلیل من رب ما ضربنا اورا کړي مال رحمت النبوت من عندي د خپل طرفنا
رحمت کی څلور قول دي. رحمت معنا وحی، رحمت معنا نبوت، رحمت معنا ایمان، رحمت معنا هدایت. به پټ پات کړي شي علیکم بتا سمان دي. نو ایم من حضور لازم کو بتا سودا وانتم لا کارهون تاسو دې لبد غنون کې نلزمو کې معنا حضور مال الله رحمت را کړي دی وه را کړي نو موږ بتا سو باندې حضور نشو منلې کمنه وې منې کې نه پرې دی. ورسا کې جواب د سوال آیات کو مقصد نه پر تمی حاصل ادارې کی دې شي نوح علی السلام په دعوت باندې پیسې اخستې قوم به شومږي نشو درکولې. الله جواب وکړي نه آیت کې اشاره ده دیلا کيو دایو غاړي جسمه دعوت مخ وړاندې لاړ شي اثر وږي په دې خلکو باندې نو په دعوت بر خلکو نه مال نه جمع کوي شرما تفسیر وکي ما تقریر وکي ما دعوت وکي نو اخر کې مال را جمع کوي نه ټول دعوت پرې بربادي بلکې د جیب نه مال اخلي په دې قران او سنت دعوت باندې به لګي ځکه دا دین دې کنه مال لگاول چې مال په راجمه کې بیر دعوت آغا اندازه نه معلومی کی او دا تجربه هم ده چا چې د قران او سنت په تدریس چا چې دې په دعوت دې په تقریر باندې مال لا جمع کړي دي نو یې خلکو ته انکار کړي ټیک دی او کال بکینی دو کاله یره مړې دې سړي په مطلب باندې مونږ پوي دا تفسیر کوي خو لیکن آخر کې به وایي چې مال په مال را کوي دا مطلب آخر کې معلومي نو ستاسو خبره به یې برباد شي. تب مال اخلی په دې دعوت به لګي دي خلکو له بدا کوي چې اے خلکو دا ګوره دین دی دین به باثر کوي. ويا قوم ازما قوما لا اسالكم زسوان لكم ساسن علی پر تبلیغ معنی مالن دمال سلف ذالکی عدم الشکایه للمخلوق د انسان د عبادت خون چورانه کې پدې چې مخلوق له شکایت وکړي مخلوق به موږ له اخر را کې سزای یو سړی دی مالدار دی تاغ لړې تملقو کې فرید دیو کې زارای در بګیسو او دې باندې بر الله خپکی علی زمیر راجه تبلیغ لا یہ دعوت الله یہ ایمان ندی بوئی چې مړس موږ نه مال نه اخلو بیا خو کمل موشسا اته له پیسې درکې اوس موږ کنه دي خلکو له عربان مال ورکي او عرب کړی شي درکې خلکو امریکایانو نه واغسته ته چې د عربونو والے مسلمانانو نسبت کار دی خدا خالص افترا ده خالص دروغ دي ده ان اجریا نبی سارا نه د اسما مزدوری الا الله مگر خاص په الله باندې موږ دا کار کو الله سره جمع کوو. وز دویمه خبره جواب مو واوري تاسو چې ویلې چې دا صحابه رضوان نو شړه فقیران دي غریبانان دي دا کار نشم کولای ته دا خدای الله اولیاء دي وما انا نیم شړون کې الذين انسانان لرا امنو شی ایمان راوړې انهم یقینن دوی شی مخامخ کې د خپل رب سلام ملاق ربهم ولکنی مگر ز شی ماراکم وینم تاسو قوما یقوم تجهلون جاهلان قمقل خلقی چې دوی پرې جامو باندې دوی پرې فقر باندې اعتراض کوي ورو سات کې اوس جواب کې خو په بل طریقه باندې غدا راځي کینو قناعت کو دا صحابه الله اولیاء دي زکه دا و شړم الله به دې مبارک مال عذاب را کینو ایت څوک به ما د الله د عذاب نه بچ کی نه نو څنګه و شړم ويا قوم اسما قوما من ينصرني ما نڅوک به بچ کی ما من الله د الله د عذاب نه کو شړم داخلك افلا تذكرون دمر نشدنا علی ضرور نشد قبول کئ. ورسا کی جواب دابل سوال سورہ انعام کې مراغلی و دوی ول سره خبره موږ نه منو زکه غریبي جواب د الله خزانه ما سره نشه الله خزانه خو الله سره دي ما خو دعوه نه ده کړې ولا اقول لكم
نو يم تاسو لا عندي ما سره خزائن الله د الله خزانه دي دوی نه کنه خزانو والا شتري دا تاګنج لاور کې ځان له جوړ کړي کنه ودا خلکو له خزانه ورکړي نوح علیہ السلام ما سره خزانه د الله نشته خزانه د الله سره دوی نه پلاني سره شته کله چې غریب شوال ته ورشه وشي ګوره په غیب هم نه پوهیږم ولا اعلم الغیب نه پوهیږم په غیب باندې ولا اقول سنوایم انی ملک یقینا زیم ملکم یو ملک د قوم مشر یو ملک چې لام فتحی دینه مراد هغه د نور والا مخلوق دویم د سیمنو هم چې د صحابه غریبانان دي الله به جنت ورنکي امید دار چې الله به جنت لبوزي ولا اقول زنوایم للذین اغ انسانان لرا تزدری چې سپګی غنی عینکم ساسو سترګې چرته به ورنه کې دوی الله خیرن خیر داسم نوایم بلکې زوایم چې الله به دوی له خیر ورکي ځکه دوی د نبی تابعداري کړي وس التفیز الله لکې سپارل الله لکې الله عالم الله ډیر پوهه وما پاغه خدا فین فسیم چې دی په ځانونو کې دا وکم و شړل یې دا داوی وکړي نو ان اذن لمن الظالمین زه په دې وخت خامخاوم د ظالمانو سورہ نام 50 کې ویلو ورسات کې وز قوم اعتراض او طلب د عذاب دې څه ویلي یره وینو ه دماغ دې موږ له خواړه اسی هوې کړه لاس اخلاص کا عذاب راولي بصره والا قالو دی ویلیانو یقینا تاړي د جګړه وکړم سلام جادلتنا اې دې څه مطلب مفسرین وایي دا معنا دا چې المبالغه فی الخصومه ډیر جګړه او باس کول په مبالغه پرې باس کی په دې ځکه کې جګړه زموږ سره نو فتنا راوړ موږ لره بما اغ عذاب تعیدنا چې موږ ته یې رہی راوړ مړه عذاب راولا تعیدو کې معنا ده یری یدي کې معنا ده وعده وا چې ته موږ سره عذاب وعده کوي چې الله عذاب راځي او دا راځي او دا ان كنت من الصادقين کوي درشتونه ورسا کې جواب تاسو باندې چې عذاب راولي څوک راولي الله دې علم خو مال نشته دا مې یاد ساتي چې کله خدای الله عذاب راغی ګوره هیڅ به نشي بچ کېدلې ما سره اختیار د عذاب شته نه چې ما خو څنګه کار در خلاصو دومره صبر مې نه کوې قال ویلې انما یقینا لا تکیتا سره به پر عذاب من الله ان شاء کذ الله خو خشی وما انتم نیتاس بمعجزین چرته بچ کیدون کې د الله د عذاب نه عذاب چې راشي پلار دې باندې شي بچ کړي اوس وی عجیب خلک تاسو ما تاسو ډیره خیر خوایي وکړه ډیره کې خبرې مې وکړې افسوس چې تاسو باندې لوي ار سمرت کړه زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری عجیب انسانانو د نبی صلی الله علیه وسلم داوود صبح داغه لاړې مزمکه نه پرې خو دې دومره مینه او سره کوله آیات دلیل په دې چې د زمکه په سر باندې د انبیانو نو ورسته بهترین انسانان د رسول الله ملګری صحابه ټول نه الله راضي دي ټول جنتین دي اور ابن مسعود الثقفي شراغله یا خو خلک خودل دویم نبی صلی الله علیه وسلم دې پوښتنه وکړه چې دا زوبو ولې زمکه نه پرې دی وی الله او رسول سلام ډیر مینه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل د وادي پابندي کوي د امانت له ساده دروغ مو وای دي کوم د الله مینه راځي ولا ينفعكم نه پندر کې تاسو راز ما خیر خوای ان اردت داسه کې ان له یقینا ما اراده کړې اند دې خبرې چې خیر خوایوکم لكم تاسو لرا یقینا الله تعالی یرید اراده لري چې تاسو هلاکی یو ویرا من هلاک نکي دویم دې کې معنا د گمراهي گمراه مو کی
هو ربکم الله استاسو رب دی ویلی ترجعون او خاص الله لبر وګرځولې شي د پاره د حساب کتاب ام یقولون دی آیات کې مفسرین وایي دوه قول دي یو دا چې دا جمله کې خطاب دینو علی السلام لا یہ شیخ عبد السلام شبلی کې الموسوعه القرآنیه کې دې تویل شي ادخال الهی الله دلته نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره کوي رسول الله الله لړې ګران دي ام یقولون بلکې داخله کوئی افتراه نبی دار ځان جوړ کړي لري نو قلت هو کما ځان جوړ کړي فعلی قاص فما باندې ګناه د جرم زمام اثم اجرامي وانا بریون زبیزار مما دا سنا تجرمون شکم جرم کوي تاسو نو علی السلام دې قوم له ویلي دروغجن نه یا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ورسا کنو علی السلام له تسلی واوحي الله وحي وکړې شو الى نوح علیہ السلام لا نو د خبره اچرتم ایمان راوړي من قومه کا سار دي قومنا الا من قد امن مگر هغه سوچ ایمان راوړي اته کسان موقوف روایت ذکر کړی د امام شربینی څو شپږ کسان نه نیم سو کال کې شپږ کسان مسلمانان برابر دي الله سمره زور غواړي سمره زړه وي دي انسان درې لوري نو درې ځامن مخه پکېګا به ما کانو يفعلون پاتې شو دي کوي تب ته اس کې معنا د خفغان ور ساعت کې اوس بیان کې د اسباب د نجات ځان لګشته جوړه کاو چې جی وسنه معنا جوړه کا امر دی جوړه کا الفل کې کشته به عیون ناس مون بر سترګو عیون معنا زمون کو سترګو دوی معنا زمون په حفاظت دې زمون بچو کې دارای کشته باره کې بیا علماء کې تقریبا 600 متر وی دی طول 330 متر دی یارس په تاریخ خبره ده 330 متر دی علو چتواله درې طبقه باندې ودا مشتمل و مونږ دل وای وکړه وای مڅو وکړه ولا تخاطبني سپارش بن کوي مال را فی الذین فبارد اغ انسانانو کې ظلم چې ظلم کړي لري انهم مغرقون یقینا دا غر کې دي شي دا خبره یاد ساته سپارش غوړونه کې نور نو علی السلام خو منکر نو څنګه یې نو ویلي کله کله صاحب د مختصر لکی یو څوک منکر نه لیکن نازل شي مرتبه نه منکر ل تاکید الله وکي ورو ساعت اوس بیان دي د بجې کشته جوړول نه قوم بخاندل مړه پروم پوری دای ونن ترکان شو نجار شو او نو پویدل چې پروم پوری دایو د الله په امر نه چې کشته جوړیم د چا په امر باندې او د الله امر دی الله یې سوې به منی ویسنو دینه مخکې کان پټته وکانه یسنو دبو جوړول الفلک الله ودا کشته وکلما مر علی ملئ شکل و تیرې د پرې باندې مشران من قومه د قوم ددا سخروا ملنډ به کول منو د پوری خندا به کوله یو مزاح کنه موږ نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر کې تقریبا 2 نقل دي یو استهزاء یو مسخره یو د صفات پر تعلق او بل د شخصیت پورې نو قال نو علی السلام وسویلی ان تسخروا معنا کتا سو ملنډه کوي مننا زمون پورې نو زمون د صبرې مون صبر کوو سورۃ تطفیف کې عمر راشنه یشکی فإنا یقینا من شی ملنډه به حکم منکم ساسو پورې کما لګسن چې تسخرون مون پورې ملنډه کوي تسخرون کې معنا د ملنډو دا کله مفسرین وایي په وخت د نزول د عذاب کې دویم قول لمنه قیامت کې فسوف تعلمون نظر دې چې په یو شی من پاغه چا یتی شراب شاغل عذاب او یخزي عذاب به او شرمای نازل بشي په دمانه عذاب مقیم دا اندار په یو شی دې ورشي دمکی چې عذاب په چار راځي څوک شرمای
ورسات اوس بیان د عذاب حاصل لاري برنا الله برا خوش کړي لانه اسمه کې وبره وخت کولې ټول علاقه ونی ولا حتا تر دې اذا جاء امرنا شراغ عذاب زمون وفارت تنور الله يرو خټ کېدو تنور مراد عام خلق دي چاوي مراد تنور نه تنور دو نوح عليه السلام دي عبد الله بن عباس فرمایي وی دي مراد مقدس مکري سو کوئی دا کنه دا الله دا قهر نه څه مطلب هغه چې پایځه کې اور بلېږي چا تنور دي چې ال توبر وته نو سم خیاله په نور زینو کې بوب نه ټول دنیا الله یونی ولا وبو چا وی دي مراد هغه چې جمع کېدو دو بوري چې کشته به ودري چا یو چې اطراف درې سم کېږي نو قلنا من ورته ویلې سوار کفی آپ دیکھشتے کہ اللہ من کلن اریون زوجین جوڑت ودوا یہ سے مطلب اے من الذي لا يسكن في الماء اغه څو چې بوبو کې وشيږي نه کم شوشيږي بس اپرې دا خو بوبو کې او اهل نم سور کا الا من مگر اغه څو کا الله وي سبقا چې مخکې شوی دی په دمانه القول فیصله د عذاب چې په چا په فیصله د عذاب الله یې ما کړی دا کړ کېشته برستر کې کینم ګورن شي بچ کړي چې بنو شر سبب اسباب استعمال کړي اسباب سره چې الله مخله ودرېږي ومن امن واچا چې ایمان راوړې د سلام وما امن الله ایمان در سره نو راوړې لا قليل مگر کم کسانو اته کسانو ایش پغو ګورو سات کې الله اوس آداب ذکر کړي د سورلې د شي منی چې بس په گاډي باندې ورمن ډکا باز خلک سره چابي بس په گاډي ورمن ډکې استخلاص کې شیر کې نه رواني یا جاس کې شرط شي ویلي چې کله د گاډي دا کې خلاص نه وای بسم الله پاس ورخه جنو وای الله اکبر سټ کې چې کینه سينو وای الحمدلله په ورسره دعا وای دغه نه ورسره تبسم کی عبد الله ابن مسعود دا تبسم کړو مونږ ځان نوې مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت نه خبر او اغام نه بس منډه کرا کا چابي سه گاډي خلاص کو سور شه ایو ټکر شو بلانی ځای کی پلانې مریض یار روزه په خبر راوړل دلته وړوال ته خود به وډینو ټول عمل د سنت نه خلاف سورلی د سنت نه خلاف وقال وی ویلی سوار شپیا په دی کی دلته عبارت قائلینا پد شان چوین کوي بسم الله فنم د الله رواني دلری او در دلری ان ربي یقینا د رب زما چې غفور الرحیم خامخا بخون کې مهربان دی ورسات کو صلی الله علیه سوار شو عبارت ده فرقبو فیها دې به سوار شو وهي تجربه ما الله اذا کشته روانه و پدوی په موجین پرې چپو کې او چفیم وکل جبال په شاندري غرونو قهر د الله اره کې چپرا شوره غار کته کېدل و پورته کېدل و نو علي السلام بچون کنان څو ګیام نه لیدو اپرې سي بغل باندې دورته بچیرا سور شو زبر غر سر لوخېجم نه پوي د شاد الله عذاب دی آیات دلیل بده چې سړي خپل عمل کمزوري کدا څومره شاو چې سړي بچي ولې نه نشي بچي د الله عذاب نو سوي کنه ګوره مونږ سیدان یو مونږ افنزادګان یو مونږ د پلانین وسیلې مونږ د شیخ صاحب بچیانو د پیر صاحب بچیانو شي نو ځان لایو د پیر صاحب په عمل خو نشي بچ کېږي د شیخ په عمل خو نشي بچ کېږي نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه له ویل عمل کوي کنه زرم بیان شم بچ کوي لوري دلته وی ګوره نوح علیہ السلام دی دې طرفه بچی دی نوح پیغمبر دی سمو خین له دې پیغمبري درسه پیدا ورکړه دی بچیلا ایمان پکې نو هیڅ پیدا ورنکړه یره موږ خپل نیکن وشین ور سره د خپل نیکن وشین ونا د आवाज ورکې نوح علیہ السلام نبنو دی بچیلا وکانه فی مازن الله دا په طرف کې مازن معنا طرف کې طرف کې چانو اشتینا دویم قول دا معنا د دین د پلار نه
پلار دین په طرف کې آیات دلیل لپاره چې نوح علی السلام ګوره پیغمبر دی خپل بچی پر کفر باندې پویږي نه نو د غیب علم چا پر خاص شو یو الله پوری سی ورته ریابونه ای بچی زمام سور شمانه منصرا ولا تکونوا مکیګه مال کافرین در کافرانو ملګرتوب کې معیت ډیر معناګانو باندې راځي چې معیت عقیده ملګرتوب کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د څه ویل پلار زب غر روخېجم الته بچی نو قال ویلی دی بچی دنو علی السلام زر دې چې زه بوخې جمع لا جبل نه غر لا يعصمني بجبك ما من الماء دوبونا التبلاشم هغه جواب کې جواب حاصل لري چې دا الله قهر دی بچو غر څه کوي چې د غرونو سرون لوخې جمع نشه بچ کېږي اوس عذاب چراغي عجیب عذاب بسره نشه بچ کېږي نو قال نوح علیہ السلام ویلا عاصم نشته بچ کوونکې اليوم من امر الله اذا الله امرنا الا من رحم سمانا دلته مفسرین وایي چې من کې معنا د ذات تا یعنی هغه ذات چې هغه رحم کوي هغه خلق بچ کوي چې هغه الله دی الله چې څوک غواړي هغه بچ کوي دیم قول دی چې سامن قطع لیکن من رحمه الله چې بچا من الله رحم وکي چاوی عاصم پایلی زی کزار زو عصمتن ایسو بر بچاو والا لی وحالو واقع شو بینهما د اطلاع زوی ما بین کې الموج چفا فکان شو من المغرقین دا چانه چې غرق کړي شي چپر علی سره برباد ختم کی کله چې دا قوم برباد شو عذاب مش ختميږي الله زما کې ویل وبکش کا اسمان له شو درېګا کشته لاړه موصل خار باندې ودرې دا د عراق او ترکیه مابین کې جودي خرور تلته وای د عراق اخره خار د خوري به سرحدات دي وقيل ویل شو یا ارزو اسمه کې تیر کمای کې وبدي ويا سماو یا اسمان بند کا وغیزن ما والله کم شوبا وخذ الامر په سره د کارو کړې شو بس خلک لاړه کنه برباد شو تاسو نشول واستوت الله يودري دا غل جودي په جودي غار انت ودري دا دیږي اشاره ده نه واستوت الجودي چا عاجزي کړي هغه الله اوچت کړ حدیث کې مرাজি نو علی السلام ملګرو عاجزي وکړه الله برکړه کنه غر باندې چا عاجزي نو کړه الله برباد کړ وقيل ویل شو بودن تبعید للقوم الظالمین ظالمان قوم لرام مشرک لا نو علی السلام په غیب هم نه پويږي د بچی سره بیان د هم دردي کوي الله بچي مې غره کې الله جواب وکي ونادى من आवाज ورکې نو علی السلام خپل رب او خپل رب لا فقال ربي نو ویل يا رب سما ان ابني يقينا دا بچي سما چې اسما د اهل نه دي وان وعدك يقينا استا وعد رښتونی دا وانت احكم الحاکمین ته خو فیصله کوونکې نه فیصله کوونکو نه تا خو ما ته ویل چې بچی نه بربادو دا څه چلو شو ورسات کې الله جواب وکي بالکل صحیح ده تا تماویلو زمستا بچی نه بربادو خدا کنعان چې دا ګوره مناسبه دي چې تعالی منسوب شي دا کافر بچی دی ما هغه بچی کړو چې کوم مؤمنو قال يا نوح نو ویری یا نوح علیہ السلام انه شانداره انه یقینا دا چې له سمن الک سره حل نه دی دغه دوه تفسیر دي یو دا هغه اهل نه دی چې ما سره واغه د نجات کړي ما چې پیسې د نجات کړي و او بار د مؤمن کې او دا څوک دی کافر دی دا کړه دویم قول لري ليس من اهلك
ليس اهل لان ينسب اليك ټیک دستا بچی دی خو لیکن تعالی اوس منسوبول نه دی پکار دا په بل خلاړو ولی انه یقینا دا بچی چې خاوند عمل دی غیر صالحین لایق د بچاونه دی ذو عمل غیر صالح مانت پوس مکوا ما دا غس بارکه ليس لك به علم جنی تعالی دا په ایمان باندې یقین به دا من به ایمانی علم معنا یقین د چا په ایمان چې تعالی یقین نه ای بارک ور معنا پختنه مکو الله سمره سمت ذات دی چې علی اس پروان ساتي وس الله تعالی وعده ورکي انی یقینا ذچم اعوذک امن کوم ته ان تکون من الجاهلین چې تشهید هغه چانه شینا خبر ځان نه جاهل نه جوړي کافر بچي څنګه ځان نه منسوبای نوح علیہ السلام التجا الله دا صفت عمر بن الخطاب هم كان وقافا عند كتاب الله عمر ربي چا قران پیش کې غلې به ودرېدو اخو به حرکت نکو نکان خلق صفاز دون والا قال ربي وی ویل یا رب سما سبب ان شاء الله سیرت کی راشي دوی اشلکا مل مرباز مکه د په وخت کې الله په اسلام کې راوستا سوچ کو څومره علاقه وا فارس علاقه کې زر کاله اور بل شي زر کاله دور بندگی کوله زر کاله پورې دا اور مرشي نو چې کله عمر کې دو نور لرګي به اور واچول به نور اور واچول زر کاله شعور بلیږي را به څومره ووري عمر بن الخطاب علاقه ټول توحید لاندې راوستي عجیب عملګری مله ور کړی ابو عبیده ابن جراح شرحبیل ابن حسنه عمرو ابن العاص خالد ابن ولید ابو رحم الغفاری معاذ ابن جبل چې په یو تعرض کې د حمص په علاقه کې تقریبا 8000 کسانې دشمنانو کې مردار کړ دومره اوچت خلک دمشق به راغلل تقریبا سوار لسمشته کلام حاصل کړي و اما خالد ابن ولید چې ترتیب باندې دی بل بل ایثار له وروخته جګړه دن شروع کړه ابو دردا غونې ملګری بیل ته امیران کړه عراق له بقره تشکیل کړه ابو عبید ابن مسعود الثقفي سلیک دی شذ مجاهدین ورکړه عمر شپږ زره سره ضرور زره به ویل جرير ابن عبد الله البجلي رشدا ورکا لزر خالد دوی ته ورکنو ور د دې وجنه حدیث کې مرাজি لخر په اخر وخت کې راشي صبر شامي صبر عراق او صبر یمن صحابه ویل یا رسول الله موږ د چا سره بیعت وکړو چا سره په جماعت کې ودرېږو یار چې شامین دي دا خلق به الله پیدا کړي د عراق خلق د شام مجاهدینو د یمن دوی بخپل مابین کې اتحاد وکړي چې به اعلان د خلافت وکړي رسول الله فرمایي چې دي خلکو سره ملګری شي دینه بروسه به د ټول دنیا کنټرول شي بن لسمه پارک الله فرمایي چې دي شامین عراقیان له د زمکې میراث الله عز وجل د دنیا ټول خلافتونه الله دوی له تسلیم کړي قال ربي نو ویل اے رب سما ان اعوذ بک یقینا زپنین سم پتا ان د دې خبرې چې سوال کوم سان ما دا غسو لیس ری به علم چې نشته مال په علم اندر پار بدانه کوم الله ټیک ده مخکې مې چې کوم کړه معاف و الا ذابس کې ویل و ان لم دی کتب خنونه کې مال را او رحمونه کې پما باندې اكون من الخاسرین زبشم د تامانانو ته ګنا نه وکړي څنګه د الله نه بخنه غواړي مفسرین جواب کوي حسنات الابرار سیئات المقربین انبیاء او معمولی شیم غټ شی معلومی وز بشارت زیره قیل یا نوح ویل شو یا نوح کتش بسلام بسلامتی مننا زمنا وبرکات برکتون دی علیک بتامن والا امم فاغدل معنی چې موجود دی مم معک دا چا چې سره دی و اممنا وغدل چې موږ مزي ورکو دوی لرا ثم پس دینه به ورشيږي یو چې شي دوی سره مننا زمنګ د خوان عذاب علیم درناک عذاب څه مطلب پم دوی کې چا نه فرمانی وکړه
عذاب الله به ورکوم. دا به اختلافي مسله ده چې عذاب په دې ټول دنیا باندې راغلی دی او کنه صرف ما غیر عقل. محققین علماء قول دار چې دا صرف ما معلوم علاقه باندې کوم چې عراق دی اهل علم لګي آدم علی السلام الله په ټول بدن بچو یې تقسیم کړي د سر د وختونو نیولې تر خو پوری چاله یو جو چاله بل او چاله بل. عراق اصل کې ویل شي کونډه لا دی غوخلا د آدم علی السلام د علاقه دلته الله تقسیم کړي دا ذکر اخلي کوم ډیر قوي او خطرناک خلک دي د دین د خدمت لپاره هر قسمه قرباني لپاره تیار دي. اوس د نبی صلی الله علیه وسلم صدق تلکا دیگه دو قول دي څوک دې مراد آیتونه د قران. دویم قول علماء ذکر کړی چې دې مراد قصه نوح علیه السلام باس پرې کړي تلکا الله دا قصه نوح علیه السلام قبرونه د غیب لري چې مونږ وایي کوو الیک تعالی نوحی. څه مطلب اے خلکو نوح علیہ السلام دا په قوم شبر عذاب راځي تل نجات ورکول کېږي. آیا محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې ژوند دی او پیدا شوی او نه لیکن چې تاسو دا واقعیت شیکړه دین معلومه شو چې دا الله ورته ویلي دا د الله حق نبی دی. ما كنت تعلمها نوې ته چې پوهه به پدې معنی ته ولا قوم سنستا قوم من قبل هذا مخه دې قران نام اوس نتیجه ما قبل صبر وکای. ان العاقبه للمتقين یقینا انجام رسنه تقوا والا دې ورس انجام الله تقوا والا ورکم. دې جنور سوسبل نقلی دلیل د حود علیہ السلام نه حاصل دار شهود علیہ السلام دعوت ورکې پیسې په دعوت باندې خسته ترغیب ورکې استغفار لا درې پنځوس کې رقم تکذیب څنګه تکذیب یو تکذیب دا ویل چې تاسو سره دلیل نشته دوی موږ سره وجنه خپل خدایان نه پریدو درې موږ سره تصدیق نه کوو څلورم داته چې ګډي وړي وای تاسو موږ معبودان واله سوی کنه دا موږ معبودان واله دین اوس به را جواب اته 50 کې بیان د عذاب نه 50 کې الله اسباب د عذاب ذکر کې درې یو انکار کړي پایتونو درب دویم عیسیان کړي د رسولانو دریم د نبی پر خودل او بدمعاش پر روانې دل نالوی جرم دي څلورم کفر کړي رب تمداري مخکې د نوح علیہ السلام تذکرہ ذکر کړه ډیر وخت پاتې کې لیکن اس اثرونه کې وس وای کړ انسان بدن باډي ډیره مضبوطه وي او چې دین په کې نه الله وی چې نه دی دین له اعتبار دی و الى عاد وارسلنا الى عاد الله یې موږ لګلې او عادیان لهم ارسلنا الى عاد سوق موږ لګلې اخاهم مرور د دې صالح هود علیہ السلام اخ کې دوه معناګاری دي یو نسبی ورو دویم قول الله خیرخوا هر پیغمبر د قوم خیرخواهی کنه دای شلاړو سی ویلي قال یا قومي نو ویلي یا قوم زمام دې ته ورشي طریقه دعوت کنزل به انسان نه کوي قوم لا شو به شرفو ازما عزت مندو بندگیو کې د الله او مالکم من اله غیره نشتا صلات دی الله نه سوا بل څوک اعبد الله توحید الله من ابن عباس سے فرمای آیات دلیل بدی چې دوی د الله بندگی کوله لیکن ایسره شرکم کو ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر د ځان جوړونکي شرک د اثبات لپاره دا کیسه جوړوي یو خبرو کې بلو کې بلا
ورسا کې نفر تما اصل کې جواب سوال دی دی قوم چې دی نوح علیہ السلام خبرونه منله کې دې شي د ببره دعوت باندې پیسې اخستې نو جواب نه مونږ پیسې بینالو یا قومي یا قوم زما لا اسالکم علیه اجرا سوال نکوم ساسونه پر دعوت باندې د مزدوري ان اجر ان د زما مزدوري الا الذي مگر په هغه الله باندې فطرني جزې پیدا کړې ما افلا تعقلون دم راقل نکارنا علی دي ته ویل شي قضایا ما خیاساتها مزدوری د الله نه غواړم ولې نه غواړم زه پیدا کړ الله یم بدر مال الله را کړی استدار علم الله را کړی د دین امر شکریا پکار د شکریا د امانه دین دعوت ول دا شکر دې کنه نو مراخل نه کار نه علی ورسا اوس بل دعوت ويا قومي اے زما قومه استغفروا ربكم بكنوا غواړی د خپل ربنا په بار د زوړ شرک ثم توبوا الیه به توبه وباس الله لا په بار د توحید کې استغفار په بار د زوړ شرک سورہ نوح یولس کې عمرش ابن کثیر احادیث پیش کړي من لازم الاستغفار چا چې استغفار زمان لازم کې استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله بدل د ارغم نه پر اخیره ولي د ار تنگشانه پر اخی رزق باور کې پرې طریقه باندې چې بالکل د سره ګمان به ملي نبی صلی الله علیه وسلم همزه ویلي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي الله ما معاف کا کله حدیث کې راځي دوره اصل کرت اوی کړه داغه نه معافي غوښتله ګننګار خونو موږ له تعلیم راکې ندی ویلي کوم د الله نه بکنو غواړو څه شل بوشي جواب یورسل السما راو بلیږي باران علیکم بتا سمانه مدرارن چپه شپه له ضرورت برابر المطابق للضروره ستاسو ضرورت سره برابر الله باران را لېږي بني اسرائیل موسی علیہ السلام له ویل یا موسی مونږ څنګه معلوم کو چې الله مونږ سره مینشتو کې نشته الله راځي او خپا الله ویل کړه ضرورت په وخت کې باران کېږي زه خوشاله مو کني ګورزه به خپایم نه علامه را فهم ويزدكم اوزيد بغي تاسو را قوتن طاقت الى قوتكم ساسو طاقت سلام الى معنا د معاده یو خوشته باړې نه لرلې مضبوطی تنه لرلې نورم طاقتونه درکې مگر جے گئے مجرمین جرم کون کے عمل جو شرط برابر کوئی نہ خلاف ورس آکر قوم تکذیب سلور طریقو بانے یو دا دلیل درشتا دویم سار وجن منگ آلیان پریدو دریم سا اقرار منگ کو چلورم تو غزمون خدایانو والے دماغ دے گڑ وردی ٹکرے در کڑے دا قالو دیو ویلیاہود ما جئتنا تارا تک نه دکړې مونږ لرا به بینتن په کار دلیل وما نحن نيمغا پر خودن کې الہاتنا د خپل خدایانو لرا ان قولک ساره وینا د وجه ته عجیب انسان ته وای دی والله اطاعت کوي دی والله بندګي استاد وجه موږ خپل خدایان نه پریدو لکه اوس هم وای ته کومه تقریرو کې مونږ چې چا بارګه کما عقیده لرو چې در دې سیموار دې در دې سیموار داده دې اما عقیده وسم دې ریدوینا دریم وما نحن نيمغا لك تعالی رب المؤمنین شرط تصدیق کوونکې د ایمان په سله کې چلام راشي الته مراد تصدیق دی څلورم ان نقول من نو الا مگر دا خبره ګډوډ کړي تعالی بعض الہاتنا دې بعض خدایانو زمون بسوین تکلیف تزمو خدایانو والے لیونی چې دی والله اطاعت او دی والله بندگی نو علیہ السلام پوښتنه وکړه خمقل خلق دي
اوس اعلان د برات کوي قال وی ویلي انی یقینا ذ شیما گوا کوم الله وشهد تاسو گوا شی انی بریون ز بیزار مما تشركون دا سن دا شریکان جوړوي د الله سره ز ټول نه بیزار تاسو گوا شی الله گوا کو من دونی سوا د الله نه وسورته وی لاس مخلاص چل جوړ کې مال را جميعا ټول ثم پس دې نه مال انتظار مکوي ګوره مال ما زګه دوی ویل دمکی مور کړو ځان هم سم سړی جوړ دی ینه موږ د ګوره وښنو هغه ولاس مخلاص نو سوال راغی الکه دومره بادر ولی انی یقینا ذ شی ما ځان سپارل علی الله په الله باندې ربي زمام رب دې او ساسم رب دې الله لم ځان سپارل ما من دعوت دا اوس وجه توکل اول الله له بزګه ځان سپارم څومره مخلوقات چې دا ټول د الله په امر دي ټول د الله په قبضه کې دي نو دومره قوي ځان چې ما په شابه ودرېږي به شرط یې را پکار ده ما من دعوت نشتره هیڅ یو شندسر الا هو مگر الله تعالی چې دې نون کړي براسيات عاد غي دې تندلام دې څه مطلب پدې کې د الله قهر دی پدې کې د الله سلطنت دی دوی موجه توکل ان ربي يقينا دار زما چې دې پني غلار دې څه مطلب آیات کې دوه قول دي یو قول لري عبارت پر دې حفظ معنا دا شدا ان ربي يقينا دار زما چې تیجه کې اعلی صراط مستقيم نه غلار الا توحید لخل دعوتي یا اعلی کې خپل معنا ده رسات واستسلی مقصد بری کې تخویف لري قوم له معنا ده کوم موړونو په ما باندې سلامتی نشتا ما خو تاسو د قران د سیدین دعوت درکړې چې نه معنی تاسو به ختم کی کنه نور براوري پاین تولو کتا سو مخواړو عبارت ده فلیست علی عتام زنه ملامت ولی فقد یقینا ما رسولی تعالی الله ما اغس ورسلت به چې پیرا لګل شوم الیکم تعالی اسه کې دایله د پاره دې ما قبل دی فقط ابلغتكم ما تعالی رسولی پیغامات ولی زګه از ارسلت به چې پیرا لګل شوم کنه زبتار دا بیان کوم غریب ورسبر اولی رب سما قوما یقوم غیرکم ساسن نور zarar borne ke Allah taala rashim de sushi ان ربي يقين دار سما دي على كل شيء حفيظا فارشد حفاظت والا تاسو به ختم کی نور قوم الله راولي تاسو په ختمېدو باندې ای zarar الله نه نشور کېدی ډیر مستغنی اوچت ذات دی ورسا کې بیان د عذاب اسه کې دا جواب پر سوال لې چې ارکل نوح هود علیہ السلام دعوت ورکې د خلکو له وینه منو څه چلو شو چل خو الله ودا وشو ولما جاء امرنا شکل راغه عذاب زمون نجات مور کې الله يهود لرا نجینا سورہ الحق کې عمرش دلته کې مراد د نجات نصره یو قولا نجات مور کې دوی د مظالمو دوی تعذيب ورکو دویم نجات مور کې د دنیا کې والذین انسانان لر الله یامنوا ما چې ایمان راوړو د سره برحمت منا فرحمت باندې د خپل طرفنا دلیل په دې چې سړی د الله عذاب نه بچ کیږي بس الله پر رحم دسی بنو چې داس ما خپل چاله کیوا من ناس موږ د خوانه یا برحمت اندامنه چې دوی اسباب د رحمت جوړ کړي وکنه توحید منل سنت نبی منل نجات مور کې دوی له الله په آخرت کې یا نجات ورکوم دوی له په آخرت کې من عذاب اند عذاب غلیظ شړلنا آیات باندې سوال دی
مخکې مې ویل نه جاي نه دلته مې نه جاي نه تا تکرار راغی اول په دنیا کې دورو په آخرت کې یورو په آخرت کې اول مراد دې مظالم ورو ساعت اوس بیان د اسباب او عذاب څلور اسباب ذکر کی وتلک عادنا الله دا عادن شو جحدو انکار کړو بیا آیات ربهم پایتونو درب دوی ودا موږ نه منو آیات ربهم درې قول دي یو دا معنا معجزات د انبیاء نه منو یو دیم قدرتونه د الله نه منو دریم اسماني وحی نه منو دیم سبب وعصونا فرمانی کړي وا د خپل رسولانو دلته خو یو نبی راغلی او شهود علی السلام څنګه جمع ویلي جواب داري ایدی رسولنا مراد امدایو هود علیہ السلام لیکن پر مقام کې د جمع تعبیر الله کې اکراما له دیم جواب داري چې اصل کې د یو نبی نه انکار دا د ټول انبیانو نه دی یو شدرت کې به ټول رد کړو دریم دوی تابعداري وکړه امر کل جبارین د امر د هر یو بدمعشانی چې حق نه قبلې جبار سمنا عظیم فی نفسی المتکبر علی العباد ومخلوق باندې لوی کوي خلق په زور باندې د خپل مسلک لراړي یا هغه کار کوي چې دغه طلبه پیدا جبر مان اخستل شي یعنی دا من حق نه قبل معاند دی ورساګه تخویف آیات کې مقصد څلورم سبب د عذابي او اتبعوا معنا اور پسې شو فی هذه الدنيا الله په دې دنیا کې لعنت او یوم القیامت په ورځ قیامت باندې دې دنیا کې عذاب راغی قیامت کې الله د خلکو له جهنم ورګي کنه آیات دلیل په دې چې کله یو سړی د الله د حکم نه انکار وکي دنیا کې عذاب آخرت کې عذاب الا خبردار ان هذا یقینا عادیان شو الله و کفروا ربهم انکار کړو د خپل ربنا تلورم سبب ده لکه عام د حرین مړ د سر الله شته نه پستر غولې د لیکيږي نه وګونه ور د لیکيږي نه پلاس نیول کېږي نه اس غب شپ دی دا الا خبردار بعدن لوالده د الله د رحمتنا عادیان لرا کوم عادیان چې قوم هود علیہ السلام دی دي جنور شو زبل نبی واقعا صالح علیہ السلام لاړو د قوم له دعوت ورګي قوم سو ویلي یره صالحا تعالی خو موږ تمل لجته بډې روکیر سړې دا څه مخل سړې وته څه خطرناک خبره ده دین اور سبه بیان د معجزې د دې مقابله د سره به نزول د عذاب او په اخر کې ابراهيم عليه السلام نه دلیل نقلی و الى ثمود ما وارسلنا الى ثمود لګلو موږ سمودیان لا قوم ورو د صالح عليه السلام اخ کې دوه معنا غاري یو خیر خوا دویم اخ معنا اوري آیات دلیل په دې ار نبی چلاړ دې د ټولو نمخ کې اول د اخري مسله برابر کړی ځکه عقیده خو بټن ده مرکزی شی دی عقیده ګوریا ساته ډیره قیمتي وي دې مثال سره عام خاص تجارت دا عقیده ار سره ګور خپل ولې نشي چې وې زمانه شوبل وې زما صحیح عقیده د الله رب قانون له فضل دی قال یا قومي نو ویلی قوم زما خاص کې بندګي الله لا ما لكم من اله غیره نشته تاسو د الله نه سوا بل واقوال معبود شته نه سره هو انشاکم دی الله تاسو پیدا کړی د زمکه دې سمانا ده دغه درې قولري انشاکم معنا تاسو پیدا کړی د زمکه نه تاسو اصل پیدا کړی آدم علی السلام د زمکه نه جوړ دی
دویم قول لري انشاکم من انشا اباکم ساسو پلارانه پیدا کړل. دریم دی مقام کې من په معنا د فی دی، تاسو پیدا کړی فلارج اسمګه کې، دی ته ویل شاول نعمت پیدایش. واستعمرکم و بیا آباد کړی فی په اسمګه کې، مستعمر من آباد زمای کې آباد کې انجینرانو دا غرونو کې ناشنا نقشې جوړې کړې. انجینری د قرآن د اسلام نه خلاف هي صلی الله برباد کړ. نو دا دوه نعمتونه اوس دوه تقاضا غواړي. اول واستغفروه بکنو غواړي د الله نه پزړه کې او ثم توبوا الیه توبه وباسي الله له پښبا استغفار پښبا غواړي. توبه معنا پزړه کې پیمانه شي. بکنه د الله نو غواړي په واړه د زوړ شرک مو کړی دی. توبه وباسه الله له توحید دوی ویری کوم د الله نه بکنه او غواړو الله بس موږ بکنه موږ له بکنه وکي. جواب ان ربي يقينا دا رب زما چې قریب مجيب ډیر نږدې دی او ډیر قبلون کې دی. قریب دی بل اجابه. شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا نه چا سوال وکي چې کله قران کې الله فرمایي چې الله په عرش برابر دی او کله وی قریب او کله وی معکم. عجیب جواب وکي. وې دې مثال چې لګښ پګمای د خپل مدار کې لیکن هر چاله رڼا نشته ده. الله برابر دی په عرش، مونږ ټول نشته علما قدرتن. ی الله په عرش مولد نشته می دغه څه خبره ده.